خو دا خبره ما نوټ کړې دی چې دا غالباً چې کوم خلک الله ته واپس کیږي که نه الله وله توبې قبولې کړي الله وله دینداري توفیق ورکوي دی د ګناهونو سره خوشحالېږي نه خفوي یعنی هغه ژوند کې هغه کوم چې د ګناهونو هغه ژوند او د بېدینۍ هغه عام ژوند یې د بېدینۍ په هغه وخت کې هم دی په دې بېدینۍ کې خوشحاله نه و چې زړه یې تنګ و چې یاره زما نه د الله نافرمانیانې کېږي دا سړی یو ورځ دومره ویېرېږي یاره شتې خو لږه ده دله دیکه نه ورکوي د توبې طرف ته یو ورځ دا یره دومره زیاته شي چې دله د شانه دیکه ورکوي دې طرف ته چې ته توبه وباسه دی توبه وباسي او الله وله د دیندارۍ او د ښایسته ژوند توفیق ورکړي خو د ګناهونو سره خوشحالېده دا بدترین انسان دی بدترین او ته سوچ وکړه که نه ځه یعنی دلایلو بیانولو ته ضرورت هم نشته یو سړی دی د خپل رب نافرماني وکړه او سینې یې راویستې د خوشحاله ګرځي چې ما د خپل رب نافرماني وکړه درېیمه مرتبه هغه خلک چې هغوی په ګناهونو باندې اصرار کوي په ګناه پسې ګناه په ګناه پسې ګناه په ګناه پسې ګناه دا خلک هم په ډېر خطرناکه مرتبه کې دي ځکه چې ګناه ته راکاږي څه ته ګناه ته او چې څوک پورې تا دا ګناهونه پرېښودي نه او توبه دې نه ویستي که نه نو ته دې ګناه نه قلارېدی نه شي ځکه د ګناه یو بد اثر دا دی چې د ګناه نه بعد تا ته لار اسانېږي د بلې ګناه او که دا دروازه دې بنده نه کړه که نه نو په نورو ګناهونو کې به واقع شي لکه زه بل مثال درکړم که یو سړی تجارت کوي او په تجارت کې معمولی داسې څه کار وکړو چې هغه حرام دی یاره صحیح ده خو بس دا دی چې کاروبار دی او دا دی او دا خو معمولی خبره ده دا نن معمولی ده په دې پسې بیا بله راځي بیا بله راځي بیا بله راځي ورو ورو ته شیطان وایي ګوره پرون شوی نو نه نه بیا وکړه بل اوس بیا بل اوس بیا او ورو ورو په نورو ګناهونو کې او په نوي ګناهونو کې واقع شي دغه شان د نظر مسله ده یعنی تا نن موبایل له واغستو چې زه خیر دی صرف دا نه نه په دې پسې بله مسله راځي په هغې پسې بله راځي په هغې پسې بله راځي او یو ورځ به والعیاذ بالله داسې راشي چې په زنا کې به فعلا واقع شي په خپله به وکړي یعنی ځکه الله قرآن کې څه وایي چې مؤمنانو سړو ته او ښځو ته وایي چې نظر حفاظت کوي خبره شروع کېږي په دې وړې سترګې سره خو که د دې نه بعد واپس نه شوې الله ته که نه نو د دې سترګې نه خبره رسي څه ته زنا ته نو د ګناه پسې ګناه کول دا درېیمه مرتبه ده څلورمه مرتبه د هغه خلکو ذکر کړې ده چې هغوی ګناهونه وکړي والعیاذ بالله دا بدترین د الله بندګان دي چې ګناهونه وکړي او الله پې پرده اچولي او بیا خلکو ته خپل ګناهونه بیانوي یعنی زه هم چې دې خلکو په زړه کې به یاره بلکل ختمه شوي یعنی اوس زمانه اوس د الله نافرماني وشو او ما ته پته ده چې دا کار چې ما کوم وکړو دا د الله نافرماني و او زه بیا خلکو ته هم بیانوم چې ما دا کار کړی دی یعنی حیا ختمه شوې ده چې ګوره الله اوس ما ویني زما اوري زه د حق الله په مخ کې بیا لګیا یم چې او بل ورځ ما دا چلو کو او بل ورځ ما دغه چلو کو بلکل دې سړي کې حیا شتي یعنی سړي نه چې ګناه وشي او حیا پکې دی خو په دې یره کې دی او غم کې دی چې زما نه دا ګناه ولې شوې ده او سوال کوي یا الله وي په موږ پردې راواچوه دنیا او آخرت کې دلته خو دې لګیا د خلکو ته بیانوي حدیث کې دا راځي دې ته غوږ کښېږدئ په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي کل امتي معافى الا المجاهرین زما ټول امت به الله بخي سوای د هغه خلکو نه چې هغوی مجاهرین دي مجاهرین یعنې ګناهو کې به خلکو ته بیانوي وان من المجاهره مجاهره دې ته غوږو ته کېده ان يعمل الرجل بالليل عملا چې یو سړی د شپې یو ګناه وکړي ثم يصبح وقد ستره الله عليه او سحر په بدیسې حال کې راشي چې الله په پرده اچولې ده فیقول یا فلان نو دې لګیا شي ای پلانیه
عملت البارحة كذا وكذا وكذا، پرون خو ګوره ما دام کړي دي، ما داسې کړي وو، ما دغه کړي وو. وی وقد بات یستره ربه، د شپې پې الله پرده اچولی و، الله پټ کړی و. ویصبح یکشف ستر الله عنه، او سحر را ولګېدو هغه پرده چې کومه پې الله را اچولی هغه یې پخپله د ځان نه اوچته کړه. دې ته وایي د حیا ختمېده. دې ته سوچ نشتی چې الله ما ته ګوري، الله زما اوري. ګوره د دې انسانانو باره کې به خبره وکړو.